السلام علیکم ایماندارو راغلیو جنازې له دا چې د هد لیمون دغه جنازه ده د بنگلاديش سره تعلق ساتي په 16 اپریل باندې سدسه واقع شوی و چې په امریکا یونیورسيټي اف ساوث فلوریډا کې دوه سټوډنټانو څنګه چې تاسو کته شي زاهد لیمون د جنازه وشو او یو جنې و هغه لا پته نه لګي داغه چې کوم لاش ته داغه چې کوم باډي دا غنه د ملاو شوی او د دې الګ باډي چې دا هغه ملاو شو دا واقع د څه شوی و چې په یونیورسيټي کې یونیورسيټي اف ساوث فلوریډا کې د چې کوم روممیټو د چې چا سره خپل اپارټمنټ شیر کولو نو هغه کس چې د دې دوانو قتل کړي دي او بیا چې د یو هفته واپس سر شورو نو یو هفته پس چې د دې لاشونه ملاو شو په شاپرو کې د دې چې کم لاش ته هغه ټوکړي ټوکړي کړي او مجرم او اچولیو او مجرم چې دی هغه گیر شوی دی او امید دی چې هغه ته سخت نه سخت سزا ملاويږي دلته په امریکا کې د الګ جنازه وشو او د جنې چې کم لاش ته دغه پسې سرچ شروع دی نو زي مرګرو خپل خیال ساتي خوشاله اوسئ آباد اوسئ قدرمن شئ الله پامان